سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ به د صحت جامې به مو په تن وي. ساده پروډکشن کې درته ښه راغلاست یم. نننۍ ویډیو زموږ د ویډیو د سایز ریډیوس په باره کې ده. چې څنګه موږ کولی شو چې د ویډیو دا کوم سایز چې MB ده ایوریج دا څنګه کولی چې موږ کم کړو. مثال یو فلم یا یو غټه ویډیو وي هغې دا MB سایز چې کوم ده دا تقریبا 2 GB 1 GB 1.5 GB کې وي. دا څنګه موږ کولی چې 1 GB نه 500 MB یو 500 MB نه 200 250 MB ته راښکته کړو. دې باره کې زموږ ویډیو ده، نو که چینل ته نوي راغلي چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تاسو ګورئ زه پروسس کوم په هغه ویډیو باندې. ویډیو مې سلیکټ کړې ده، دې ځای ته راغلی. تاسو کله چې هغه اپلیکیشن خلاص کړئ د ویډیو کمپریشر په نامه اپلیکیشن، دلته چې راځئ تاسو به د ویډیو هغه کوالټي انتخابوئ چې کومه کوالټي کې تاسو ته ویډیو هغه بیرته ریډي شي. نو کله چې تاسو کوالټي انتخاب کړه له 950 انتخابېږي 450 350 تقریبا آخري حد یو 080 ده که څو ده. نو تاسو چې هر کوم یو انتخاب کړه هغې نه وروسته ستاسو ویډیو په هغه سایز کې درته ښایي چې دغومره سایز کې تاسو کولی شئ دا ریډیوس کړئ. کله چې دا پروسس ختم شو هغې نه وروسته تاسو بیا وګورئ ویډیو د لوګینګ کوالټي دومره خرابېږي نه، خو سایز ډېر زیات د MB کمیږي. پروسس یو څه وخت نیسي، نو کله چې پروسس تکمیل شو بیا زه تاسو ته نور ویډیو ښیم چې د دې کوالټي څومره خرابه شوه یا د MB سایز څومره کم شو. دا طریقه ډېره ښه طریقه د ویډیو د سایز د ریډیوس کولو لپاره. ډېر زیات یوزر لري دغه اپلیکیشن. تاسو خپل وګورئ یوټیوب کې سرچ کړئ د ویډیو کمپریشر په نامه ویډیوګانې وګورئ. نو تاسو به وګورئ په دغه اپلیکیشن باندې به ډېرې ویډیوګانې جوړې شوي. ډېر زبردست کار کوي د دې ویډیو د سایز د ریډیوس کولو لپاره. نو که ویډیو مو خوښه شوه خامخا یې درسره شیر کړئ، لایک یې کړئ تر څو نور دوستان هم ورڅخه ګټه واخلي. دا به کوم موبایل والا چې څوک موبایل لري هغې سایز کم وي یا سټوریج یې کم وي د موبایل، نو تاسو کولی شئ دا طریقې استعمال کړئ. تاسو د حافظې به دومره مشکل درته نه پېښېږي. بیا زیاتره اوس مثال چا سره فلم یا غټه ویډیو وي نو هغه نشي کولی چې په موبایل کې واچوي زیات، یا کوم غټ فلم چې شی وي نو هغه نشي کولی، خامخا ستونزه ورته پیدا کېږي. نو دا طریقه چې کوي نو انشاءالله موبایل حافظه به هم دومره بیا مشکل ورته نه جوړوي. پروسس د کمپلیټ کېدو په حالت کې د انشاءالله چې کمپلیټ شو زه به تاسو ته وښیم چې څنګه فرق یې وکړي یا نه. هغه ویډیو تاسو مخکې لیدلی به وي، درته وبه ښیم. بیا هغه 200 MB کې د هغه ویډیو مخکې نه او چې ما کمپریشر کړه تقریبا زیات فرق یې وکړي، 100 MB ته راغله. لکه چې زیات فرق کوي. تاسو دا ما ښه کوالټي باندې کمپریشر کړه. که تاسو غواړئ چې کوالټي دومره هغه نه چې لږ خرابه شي نو هغه به ډېر زیات کموي. دغه هر څومره چې تاسو سلیکټینګ کوئ نو هغه درته خپل اندازه ټاکي. یو څه ډیټا پرایویټ دی، د هغې د خاطره مې دغه د سکرین هغه بلر کړی ده. زه تاسو ته ښیم، لږ یو څه انتظار وکړئ. دا ویډیو د تاسو ګورئ، دا ویډیو چې ده په 200 MB کې ده. تاسو ټایټل ته پام وکړئ، ټایټل یو ټایټل ده، دا 200 MB کې ده. تاسو ویډیو ریډیوس وکتله چې څومره MB کم شوي وه، مخکې 200 MB کې وه. نو که چینل هم سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ. انشاءالله زموږ به راتلونکي ویډیو هم د یو ښه طریقې باره کې درلپم.